پر کابل ښار یو ځل بیا له کابله توغندي توغول شوي دي. تیر ځل هم او دا ځل بیا هم د شنبې په سهار پر کابل ښار یو شمېر توغندي وتوغول شول چې د امنیتي چارواکو په خبره دغو بریدونو کې یو ملکي کس وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي دي. دا ځل راکټونه لاس وخوت. تیر ځل چې 22 ورځې وړاندې د لندۍ میاشتې په لومړۍ نیټه د کابل ښار بېلابېلو سیمو کې لګېدلي وو 23 دانې راکټونه وو او له امله یې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. پر کابل ښار د توغندیو توغول کومه نوې خبره نه ده، ځکه د سږ کال زمري یا اسد میاشت کې هم پر کابل 14 توغندي توغول شوي وو چې ان هغه وخت د ولسمشرۍ ماڼۍ یوې سرچینې رسنیو ته ویلي وو چې یو توغندی پر ارګ لګېدلی و او د تشریفاتو د برخې 6 کسان پکې ټپیان شوي دي. د تازه بریدونو په اړه د افغانستان کورنۍ چارو وزارت ویلي د کابل ښار شمالي برخې خیرخانه کې له یوه سراچه ګاډي لاس توغندي توغول شوي چې ځینې پر استوګنځیو سیمو لګېدلي دي چې په خبره یو ولسي وګړی پکې وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي دي. د یادو توغندیو راکټي بریدونو له امله کابل کې نورو هیوادونو ته د مسافرو ځینې الوتنې هم د 2 ساعتونو لپاره ونه شولې. د سره مهاله بیا د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د شنبې په سهارنۍ امنیتي غونډه کې ویلي چې داعشي طالبانو په یو لیکلي پیغام کې خبرداری ورکړه چې که په کابل کې بندیان اعدام شي نو کابل به د شیعو په قصابۍ بدل کړي. چې د صالح دغو خبرو ته د ولسمشر غني فرنګي سلاکار شاه حسین مرتضوي غبرګون کې ویلي چې طالبان او داعش دواړه د افغانستان دښمنان دي او باید د شیعه ډلې د ویرولو هڅه ونه شي. طالبانو بیا دغه توغندیز بریدونه د امرالله صالح کار بللی او خپل لاس لرلي پکې رد کړي دي. دا هر څه په داسې حال کې دي چې هلته دوحه کې د عمدي ناخوالو او جګړې پای ته رسولو لپاره د بین الافغاني خبرو 10 ورځني رخصت خبرونه خپاره شوي دي. قدرمنو اردوونکو، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. د انعکاس په خبر او نظر خپرونه کې نن ورځ بحث په همدې موضوع د زمان الله زړورم او د بحث لپاره راسره 2 قدرمن مېلمانه دي. د نظامي چارو شنونکی ښاغلی جنرال سید اغا ثاقب او د چارو شنونکی حفیظ الله علي خیل. تاسو دوړ د خرغلاست وایم. قدرمن اردوونکو، تاسو هم کولی شئ په 012225252 په 0122252 شمیرو باندې اړیکې ونیسئ او د موضوع په تړاو نظر شریک کړئ. همدارنګه له میلمنو پوښتنې وکړئ. جنرال صاحب، لومړی هم تاسو ته راځو. له کابله په کابل باندې بریدونه کیږي، څه فکر کوئ کمزوري شته دی او کنه د نظام د ړنګون لپاره هڅې ډېرې شوي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی زړور صاحب، تاسو قدرمن میلمه ته، ستاسو ټولو همکارانو ته او اوریدونکو ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې وروستیو کې ټولو شهیدانو ته، خاصا د انعکاس د کورنۍ 2 صدیقو فرزندانو ته د شهادت له کبله تسلیت وایم او د هغوی کورنۍ ته او تاسو ته د زړه صبر غواړم. حالات داسې دي چې اوس مخالفین په دې کوشش کې دي چې د میز پر سر باندې امتیازات واخلي. هغوی هر هڅې ته ادامه ورکوي او دلته استخبارات اوس په دې کار کوي چې که د یو خوا نه طالبان خپل لاس ردوي، خو د بلې خوا نه ځینې شبکې شته دي چې البته دغه کار ته ادامه ورکوي، خصوصا ننګرهار او کابل چې دا تارګت دی. او په دې وروستیو وختونو کې د دغه حالت د لا ترنګلتیا په خاطر باندې جدي امر ورکړ شوی دی مخالفینو مشرانو خپلو ګروپونو ته چې خاصې اشخاص او افراد په نښه کړي او د کابل او د ننګرهار امنیت لا سره بدتر او خراب کړي. دا خو البته د دشمن هڅه ده او هغوی په خپل ترتیب باندې کوي، ولې طبیعي خبر ده چې دا یو لوړه کمزوري ده چې موږ په نظام کې لرو او موږ نشو کولی چې د یو ځای نه موږ مار د یو څول نه یو ځل سړی چې ولې دا درېیمه دفعه ده چې د یوې نقطې نه او په یې شکل باندې کله په دا 2 ځل په سراچه موټر کې، یو ځل په مثلا یو سوزکي موټر کې او دغسې یو حالت منځته راځي. د تشویش وړ خبره ده. ما مخکې په یو پروګرام کې په دې باندې انتقاد کړی، اوس هم شدیدا انتقاد کوم په امنیتي ارګانونو باندې او د هغوی توجه د دې لپاره غواړم. دا دومره مشکله کار هم نه دی. منم چې استخبارات دي لوبه کوي، د دنیا استخبارات دلته کار کوي او خاصتا دغه ورځ نه چې صالح صاحب دغه امنیت په غاړه باندې اخیستی دی، د هغې د بدنامولو دپاره خاص شبکې د مخالفینو کار کوي. کیدای شي نور هم سي، خو دا د شرم خبره ده چې د کابل نه د په کابل برید کیږي. منو دا مزایل د کوم ځای نه راوړل شول، په کوم ځای کې فټ شول، دا خو په دغه داخل د کابل ښار کې کیږي او د همدې نه فیرې کیږي.
زه فکر کوم چې نظام کاملا په بې تفاوتۍ سره د سره برخورد کوي او دا د امنیتي شبکو زموږ خصوصا د استخباراتي شبکو کاغه امنیتي ملي دي او کاغه کشفي ارګانونه د پولیسو دي که د اردوی ملي دي که نور دي په دې کې واقعا پاتې راغلي دي او دوی باید خپل پاتې ومني او د افغانستان خلکو خصوصا د کابل خاریان ته جواب وایي. همدغه سي اندېښمن وضعیت ته پکتو څه فکر کوي خپل خاریان یا نور عام خلک به په دې اندېښنه کې نه وي چې ممکن د داخل د خار کې هم دغه شي یا خرج شي یا د زمينه برابر شي چې دغه سي بریدونه تر سره شي ځکه تلاشین وجود لري عام خلک په دې باور دي چې عام عسكر یا ټیټ رتبه منسوبین دوی دا کار نه دي ممکن لوړ رتبه خلک د دې هغه زمينه سازي وکړي. سلور صاحب اصلا د څه دی چې موږ د اول ورځ نشکله دی ډي آر پروګرام شروع کړی دی د مغزي نه د غلط تطبیق شوی دی دا یو خود مختار پروګرام مثلا زه خپل په هغه وخت کې اولنۍ قطعه د افغانستان کې موږ او چې موږ داوطلب ډي آر تخپل وسلې ورکړي ولې د شي پروګرام د ډي آر کې چلی دی چې او چا به یو زړه زیګویک د کار نو لیدل راوړ په هغه به د شپږ مل کلاشینکوف یا سو مرمو یاغي ته تصدیق ورکاو چې دا موږ ته ورسېل سلاوي کاملا وجود لري دا مرمي کاملا په کابل کې وجود لري دا د بیرون نه نشي راوړل کېدل دا امکان پذیر نه دی او راوړل کېږي دا د محدود ساحو سره دي د هر چا سره دا نشته دی او دا دغه سي اشخاص او افراد سره وجود لري کچیرته د کابل د امنیت لپاره یو کوټلې پروګرام جوړ نشي په مجموع کې داخل خلصلا نشو د ډیپوګانی ونه یعنی ممکن د دینه کوټل بل غټ ګام نه وي چې د ولسمشر لمړی مرسل چې ممکن دغه دند او مسولیتونه ممکن نور وي امنیتي چارو تر ګرځي د امنیتي چارو د کابل د خپلواک اخلاق د سره مهاله بیا بریدونه هم زیاتېږي یا امنیتي وضعیت هم هغه چې ګومان کړي چې خبر شي خنشولو دا یقیني خبره ده خو ما مخکې ویل چې دلته مخصوصي کړي د لپاره کار کوي ټول هم مخالفین او شاید په داخل کې بازی کړي چې د برنامه‌ول د لپاره دا کار کوي د کې هیڅ شک نشته دی دا یو صحیح خبره هم ده اطلاعات هم داسې دي چې دا کار د عمل لري خو زه د څه وایم چې کوم امنیتي پروګرام دغه شو غیر دینه چې موږ لیدلی چې کراچي وخل شوې دي او لارې دغه شوې دي موږ خو چې تونیل دي چې مثلا یو منطقه تلاش شوی او هغه غیر قانوني وسلې ضبط شوی یا غستل شوی دي هماغه سي حالت ته چې تاسو خو فکر کوئ تاسو فکر کوئ چې مثلا یو وزیر اکبر خان کې یا د کابل په نور سند کې په زورګونو ملي سلاګان شته دي امداسي مزایل شته دي امداسي مواد انفلاقي شته دي چې ساتل کیږي کابل کې چا د عملی او چا مثلا په دې باندې دغه چې دا ترلاسه کی او یا خلصلا کی او یا دغه شي نه تزف کی خو پلان په دې باندې چې لارې آزادي کا او کورونه وران کا او باز شي نه وران په دې باندې خو امنیت منځ نه راځي او نه د امنیت لار ده چې په دې د امنیت تامین شي. ډیر مننه. علي خیل صاحب بریدونه کدار چا کار وی طالبان وای امر الله صالح کوي امر الله صالح وای داعشي طالبان هغه یو بل کلمه اضافه کوي په دې نن سبا ورځ کې چې داعشي طالبان که هر څوک کوي بریدونه د څه لپاره کیږي بیا واځي د امتیاز لپاره چې جنرال صاحب دا ونه وکړي چې د مذاکراتو په برخه کې چې امتیاز ډیر خلک واخلي بلې دا وريدا وکړي چې د امر الله صالح د بدنامولو لپاره کنه نوري موخه هم شته دلته. بسم الله الرحمن الرحیم. زړور صاحب تاسو ته کغلی جنرال صاحب ته او تخنیکی همکارانو ته او د انعکاس رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. پس له سلامه د شهید کلثوم ملالې او د محمد طاهر د شهادت تسلیت تاسو ته ټول همکارانو ته وایم خدای دې وکړي چې نور دغه لړۍ په هیواد کې پای ومومي. هر ورځ موږ دغه سپیخو په خاصه د ځوانانو د قربانۍ شاهدان یو. وګورئ جنرال صاحب څه وضاحت ورکړ پر کابل یا د هیواد پر نور سیمو روان تاوتریخوالی چې ولې زیاتېږي او بالخصوص مرکز کابل ولې په شاوخوا په 40 یا په یوه میاشت کې د راکټي بریدونو کوربه و حتی داسې ویل کېږي چې په ارک او میدان هوایي باندې هم یو توغندی لګېدلی وي. دا د اندېښنې او د افغانانو لپاره وړ خبره ده چې دوی څنګه کولی شي خپل ژوند مسؤون کړي. چارواکي زموږ تقریبا شاوخوا 300,000 اردو پولیس امنیت دوی نشي کولی سره له دومره امکاناتو او دومره استخباراتو چې دوی لري یا په واک کې لري دوی نشي کولی چې یوه
ستونزه چې هغه په نطفه کې خنثی کې په داسې ښار کې چې کابل ښار د څو کمربندونو راچاپېره ګیر دی، امنیتي کمربندونه، استخباراتي څېړنې هره ورځ دلته ترسره کېږي. زه یا بل یو څوک ولاکه ته کابل ته یو چاقو یوړلی شو، بیا هغه سیمه چې خیرخانه چې تر ډېره بریده امن ده او هغلته خلک ډېر کوشش کوي چې له دولت سره هممهاله همکاري وکړي او له هغې ځایه بیا بریدونه کېږي. دا د اندېښنې وړ خبره ده. وګورئ په روانو ناامنیو کې زموږ ځینې د پارلمان وکیلان هم پړه دي او سره شریک هم دي. همدغه امنیتي ارګانونو کې چې دا اوس لوړپوړي چارواکي دي، همدغه وزیران او دغه د امنیت لوی رئیس دغه پارلمان نو امتحان کړي چې بیا د باور رایه ورکړه. دوی څو کله په وزارت باندې پاتې شول، بیا تر هغې وروسته څومره وخت د سرپرست په توګه باندې پاتې شول، دوی څه وکړل؟ دغه د ولس استازو اقلا د خپل د افغانستان د ارضي تمامیت او د افغانستان د ولس د بقا لپاره باید اقلا پام کړی وای او دوی ته د اعتماد یا د رد رایه ورکړی وای. بې له شکه احترام ورته لرو، کار به یې کړی وي، خو په اوسنیو شرایطو کې د دوی ماموریت ناکام ماموریت دی. د کابل پر پوهنتون برید دا له دې نه وړاندې چې دوی د اعتماد رایه ترلاسه کړي، اقلا د پارلمان وکیلانو خو دغه باید سنجولی وای که نه. د استخباراتو لوی ریاست څه وکړل؟ د پارلمان وکیلان بیا د عام ولس د رایو په اساس باندې راغلي دي. وګورئ دوی د رایو په اساس باندې تللي دي. دوی خو باید دغه د ولس د رایو احترام کړی وای که نه. یعنې دوی د څه دپاره تللي دي؟ موږ ووایو چې ولس ټاکلي دي، اوس ولس د پارلمان وکیلان ټاکلي او ټول به نه وي، ځینې به په دې پېښه کې ګرم دي. وګورئ پارلمان کې دغه فی الحال تاسو وګورئ ځینې وکیلان دي چې امرالله صالح څه موده وړاندې وویل چې ځینې وکیلان دي چې په ناامنیو کې لاس لري چې بیا توند غبرګونونه وښودل شول. وایي چې غل نه وي د پاچا نه مه ډارېږه. د پارلمان وکیل قضایي مسؤلیت لري. د سپیناوي په خاطر به دوی ورغلي وو، د ولسمشر لومړي مرسیان ته به یې ویلي وو چې تاسو په چا باندې چې شک لرئ مهرباني وکړئ اسناد او شواهد تاسو رامخته کړئ. موږ هم د سره شو. دوی توند منفي غبرګون وښود. بیا له دغې نه علاوه هره ورځ دا قرباني ورکول کېږي. زموږ پارلمان وکیل کوم یو جګ شو چغه یې پورته کړله چې زما ولس قرباني ورکوي. کابل ښار امن نه دی. د دې دپاره چا غږ پورته کړی؟ په غږ پورته کول هم نه دی. دوی کېدلی شي که بیرته بیا هم همدغه امنیتي ارګانونو چارواکي راوغواړي د احتجاج دپاره یا د استجواب دپاره، بیرته بیا د باور رایه ورکوي. دلته ډالرو خبرې دي. دلته د ولس په غم کې څوک مړ نه دی. دلته چې ته وژل کېږي، زه وژل کېږم، بل وژل کېږي. دلته خاصتا د پیسو د راټولولو زمینه سازي ځینې کسان ځان ته کوي، تر څو چې صداقت موجود نه وي، تر څو چې د دغې خاورې مینه او محبت د هر چا په زړه کې پیدا نه شي، دغه ناامني به همدغسې دوام لري. په ولسي جرګې هم د خلکو اعتماد او باور پای ته رسېدلی. د ګوتو په شمار وکیلان دي چې هغو ته څوک لیوني وایي، څوک ورته یو نوم باندې یادېږي، څوک یې په بل نوم یادوي. بدبختي دلته دا ده چې پالیسي جوړه شوله، د تطبیق په برخه کې بیا موږ ناکامه پاتې کیږو. د رئیس جمهور مرستیال قانون ورته صلاحیت ورکړی، د هغه دنده معلومه ده، د هغه وظایف معلوم دي. هغه راجګېږي د امنیتي چارو واګې په لاس کې اخلي، خاصتا بیا د کابل د پلازمینې کابل په هغې کې هم دی پاتې راځي. دا به ومنو چې ځینې کړۍ به د بدنامولو هڅه کوي، خدای خو فشار راوستلی شي که نه په استخباراتو باندې چې تاسو روزمره راپورونه له ما سره شریک کوئ. تر هغې چې خورد و برد ختم شوی نه وي، تر هغې چې کار اهل کار ته سپارل شوی نه وي، ناامني به هم اوج ته رسیږي. دا چې موږ ووایو چې طالبان به د امتیازاتو لپاره دغه کار ترسره کوي، بلا شکه هره ډله هره ټپله کوشش کوي چې امتیاز ترلاسه کړي. همدغه ځینې واکداران چې زموږ جهادي رهبران دي، د ډاکټر نجیب په وخت کې د دوی ته همدغه د ملي مصالحې روغې جوړې همدغه طرحه همدغه پیشنهاد وړاندې نه شو.
همدوی ته دا ونه ویل شول کټ مټ همغه طرحه همغه پالیسي راواخیستل شو طالبان ته په میز کېښودل شوله که چېرته هغه مهال دوی منلې وای نن به افغانستان ګل ګلزار وای. ډېره مننه خلیل صاحب. جنرال صاحب دغه ډول بریدونه چې په کابل کې کیږي، کابل مرکز دی د افغانستان پایتخت دی، څومره په نړیواله کچه یا په داخلي کچه نظامی بې باوري رامنځته کوي؟ زړور څه بیا په دې باندې تاکید کوم چې تاسو فکر وکړئ چې ما مخکې مرزو کو چې د کابل نه لکه تاسو فرمایل په کابل باندې انداز کول او دا یو ځل نه دی، دویم ځل دا دریم دفعه ده چې دا کار کیږي او دغه یو نقطې نه تر سره کیږي. طبیعي خبر ده چې دا زمونږ د مرکزی حکومت او خصوصا د کابل د ښار لپاره یو لویه بدنامي او د خلکو بې باوري او د جهانیانو باوري منځته راوړي، ځکه چې موږ د خپل پایتخت امنیت ونه ساتلی او د داسې پیښو روزمره پکې شاهدانې یا یو ولایت کې موږ فکر وکړو په ننګرهار کې دغه 2-3 ورځو کې دا سویمه پیښه د کېږي. تیر ماښام د بیداري د دغه سره د شبخاني سره نږدې یو ډیر محترم حاجي صاحب زمای نوم اوس د یاد وته دا وځي جامع تجي هلته غل د خلکو نه ټلیفونونه او د غالي دا ورته مکه غل ورته مخکې مرزه ګر کده سلام سلام چې دا لاست شي کوي هغه فکر کوي چې سلا راخلي مسؤلیت د منځوي او هغه لاړ په تخته بریالي شول. نو دا زمونږ د بلملي حیثیت زمونږ د حکومت زمونږ د دولت د حیثیت لپاره طبيعي خبر ده چې یو ډیره بده خبره ده. ما مخکې مرزو کې چې اداره متاسفانه چې اگر که موږ اوس متقاعدین کې په دې مورګ ډیر خبرې کوو فکر به خلک کې چولای ځان په دې نه ده. من دولت او حکومت په دې باندې شو چې اداره ځوانه کې خدای اداره ځوانه نه کړه د اداره ماشومان ته په لاس باندې ورکړي ده. د دې یو پیچلو استخباراتو سره یو څوک چې ټول عمر شل کاله نه دی او هغه سمنصب شوی دی امیر د اوزی دی یا مدیر د جنایي دی یا مثلا د استخباراتو مدیر دی یا د امنیت ملي مدیر دی، هغه چیرته کولای شي چې دغه لوی استخباراتو کړیو سره د جهاني سطح چې هغه لوبي کوي هغه د دې سره مبارزه وکړي. ګوري زه یو خبره بیا کوم په تاکید کوم چې هغه سرباز هغه بریتمل یا هغه ساتنمن یا هغه افسر چې په سنگرونو کې دی یا په جادو کې ولال د شپه ورځ زمونږ د هغې ته سلام یو ستایو یو ویاړو پې ولسم پې ویاړي، خو دغه کار د امنیتي د کشفي ارګانونو دی چې باید په دې کې دغه مرکزیت لري په خپله کابل کې، دا مرکزیت لري دا شبکې په خپله جلال آباد کې. زمونږ ارګانونه تر اوسه پورې سره دی چې یو څه لاسته راوړنې راغداري هم په جلال آباد کې هم په کابل کې ډېرې شبکې نیول شوي دي، خو لا کار ته ضرورت دی. موږ باید دا لکه مخکې چې جناب علي ویلي دا باید په نفته کې خنثی کړو، دا زموږ د کشفي ارګانونو کار دی، دا زموږ د هغه سرباز د سوي نه پورته دی او هغه سرباز کارم نه دی چې هغه په یو تالاشي کې ولاړ دی او د ورځې په زرګونو موټرې د هغې د حضور نه تېرېږي، دا د هغې کارم نه دی چې دغو مخه ونیسي. دا شبکې خپل په داخل د کابل د ښار کې دي، همدغه نقطو کې دي شاوخوا ته فیریږي، همدلته دا فټ کېږي، همدغه ځینې راوځي او په کابل باندې. جنرال صاحب بیرته د همدې پیښو یا ورته د نورو پیښو لکه جنایي پیښې چې وي حکومت مغه سره ووایي چې موږ څېړنې پیل کړلې، اما بیرته تر اوسه پورې څېړنې د حکومت شریکې نه شوې، نه هم دا څېړنې تکمیل شولې. دا خپله هم یو ستونزه نه ده؟ دا یو جدي ستونزه ده ځکه چې زموږ په ټولو ارګانونو کې لکه مخکې چې ویل شول کار اهلي کار ته نه سپارل کېږي، په واسطو باندې مقررې دي، احمد د چا لخوا نه، محمود د چا لخوا نه، بل د چا لخوا نه. طبیعي خبر ده چې هلته چې نیمګړتیاوې وي دغه نیمګړتیاوې هم داسې پټې پاتې کېږي او دا څېړنې اخر سرته کومه څېړنه اخر سرته رسېدل د یوه څېړنه هم د خلکو سره شریکه شوې نه ده او منځته شوې نه ده چې دغه دې ځینه شروع شوله نقص دا او قار دا دغه عاملینو دغه په خپل سزا باندې ورسېدل او نتیجه دا د ولس د ولس سره هیڅکله د څېړنې نه دي شریکې شوي. خو زه بیا په دې خبره باندې تاکید کوم که چېرته موږ جدي توجه ونه کړو او زموږ کشفي ارګانونه په دې باندې ډېر جدیت ونه کړي او د دې موضوعاتو خنثی کول دپاره اقدام ونه کړي او لاسونه رابډ نه وهي، په ورځ به د ولسونو اعتبار په حکومت باندې ځکه د منځه لاړ شي چې هغوی په دې فکر کې دي چې موږ د کابل ښار امنیت نشي ساتلی زموږ حکومت. مثلا جلال آباد ښار یا یو بل ښار یا مزار ښار یا د هرات ښار امنیت نشي ساتلی، نو هغه به د ولسوالۍ او د ولسوالۍ خلک به فکر کوي چې موږ امنیت ساتلی شي، هېڅکله به دا باور ونه شي کړی. ډېره مننه. یو څو اورېدونکي هم راخلو چې د اورېدونکو پوښتنې یا نظریات څه دي. السلام علیکم. صفر وسوه 2-2-2-2-5 او 0-2-2-2-5 زموږ شمیرې دي او تاسو کولی شئ اړیکه ونیسئ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
بله ستاسو غږ راځي. نوم مو څه دی؟ کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ نوم مې طالب محمد د کارغه ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې. حلیم محمد. حلیم محمد مهرباني وکړئ. زمونږ دا وخته ده د حلیم محمد ورور اړیکه پرې شوله. بل اورېدونکی راغلو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم وروره. علیکم السلام. ستاسو نوم څه دی؟ کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ وروره سراچینه مې اړیکه نیولې. تاسو ته او تاسو مېلمنو ته سلامونه وایم. سراچینه څوک؟ علیکم سلام. حکومت تاسو د کوم حکومت خبره کوئ؟ حکومت دلته شته؟ آیا حکومت دلته څنګه حکومت دی؟ ګوره یو د خندې د دانې راونې څه دوسیه نه داسې ډېرې دوسیاګانې وشوې. چا یې کوم عملي کار ولیده؟ تاسو ماته یو عملي کار وښیه. نو زه تاسو ته دا دغه کومه چې یاره داسې فضول موږ او تاسو خو په دې خبرو ستړي شو، خو حکومت سره موږ ته دا دغه نه کوي. حکومت د عوام څه وایي څه نه وایي. هسې دا موږ دپاره حکومت نه دی، دا زحمت دی. ته یقین په خدای وکړه سړکونه دوی بند کړي. مانه دا خو زموږ د خدمت دپاره دی. دا خو زموږ ته الټا عذاب شوی دی. خدای دې دې وکړه زموږ خلاص کړي. ګوره فلاله چې لاله دې وي ووژله. نو د دې نه دا چې په ورځ کې دغه ونیول که نه وایي موږ ونیول. نو آیا د دې نه مخکې تاسو دا اقدام ولې نه کوو چې داسې خلک ونیځئ؟ خو دا ټول چې دروغ فریب دوکه دی. ګوره وروره د عسکر دا یو وظیفه ده چې ښه اخلاق ولري، خو هر یو دغه ته خدمت ته ودرېږي. تاسو یو ځای ته ورشئ یو دفتر ته، تا یقین په خدای وکړه چې ستاسو به کوم ته ورته ما ته دا کار وکړه، اول به درنه پیسې غواړي چې پیسې نوره بې عزته کوي، دیوال ټکول بې عزتي. نو زه څومره چې تاسو خبرې وکړې دا ټوله ملامتیا په دې حکومت ته راکړه. دا حکومت ځای شي په حیثیت اوس که درته زه یو عسکر شم که نه د دې دغه د یو ځای امنیت ماته راکړئ. نظر مو رالنډ کړئ. بله مهرباني وکړئ. تاسو زما خبره غوږ وکړئ. په خدای یقین وکړه که رانه څوک دغه وکړي چې زه پیسې وانهلم، زه رشوت وانهلم. هر یو عسکر، هر یو قمندان، هر یو ته پکار دی چې صحیح سر ته ورسئ. هېڅ مشکل نشته دی او هېڅ نه به غلي نه به ډاکوي چې زه رشوت وانهخلم او زما ډېره مننه. ډېره مننه. ستاسو نظر موږ واخیستو، مېلمنو سره شریکوو. بل اورېدونکی راغلو. السلام علیکم. بله سلام علیکم. علیکم السلام. ستاسو نوم کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ رحیمي څلورمې ناحیې نه تاسو سره اړیکه. رحیمي صاحب د جلال آباد نه، مهرباني وکړئ. بله البته پر دې کابل په ښار باندې توغندۍ بریدونه او یا دې ته د پای ټکي ایښودل. مخکې جنرال صاحب په دې باندې خبرې وکړې. زه هم یو متقاعد صاحب یم. اصلي خبره خو دا ده چې تنها دلته نه جمهور رئیس ستر محترم جمهور رئیس راځي ته هلته هم پرې حمله توغندي وکړل شو. مهمه خبره دا ده لکه څنګه جنرال صاحب ویل ډېر کوچني خلک مسلکي نه دي. څه کېږي چې پرځې که پخوانۍ ادارې سبان چې متقاعد دي د مشاورینو په صفت وظیفه واخیستل شي، ځکه دوی هم تجربه لري او هم کولی شي پلان او ستراتیژي منظم مخته یوسي. بله خبره دا ده چې جالبه دا ده د کابل په ښار کې دننه چې ډېره ګرمیشته منطقه ده. دغه زه اوسېدلی یم. دغه موټر چې پرځې که توغندي تیار کړه کوم خواته حرکت یې وکړه او چېرته لاړه؟ آیا اقمار مصنوعي ولیده او ونه لیده؟ مهمه خبره دا ده کوشش کوي دښمن چې ولس او ملت په دغه دستګاه اعتماد او بې باوره کړي، جګړه دوام کوي. ومن الله توفیق. ډېره مننه. ستاسو نظر موږ واخیستو رحیمي صاحب. بل اورېدونکی م راخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام. ستاسو نوم کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ مننه ژوندی اوسئ. نوم خو نه اخلم خو زه د ملالۍ میوند خور پرون یم. موضوع قاتلین ونیول شول. د ملالۍ میوند قاتلین نه دي نیول شوي. دا څه چې دروغ ده چې دوی د چې نیول شوي ولې ویډیو نه خپروي. زما خپله مشره خور مې څارنواله وه، د هغه همدغسې د ملالۍ میوند ووژل شو. تر اوسه پورې د هغې قاتلین معلوم نه شو. دا قاتلین چې ونیول شي دا خیر ده. هغه چې شکې تر څو سپرېږي ولې دا ولس عمله نه کوي. خیر دی که ولس یو دوه درې کسه ولګېدل په هغه ډزو باندې قاتل خو به یې ولې ویچل.
دا چې پولیس هم ګرم دي دا ولس خپل هم ګرم چې ولس خپل ټول شي او دا قاتلین رانیو قاتل سیمنټ کړو رانیواله نو چې کله څه کېږي ولس ورته ولاړ فقط فعل کوي د دوستر کو فعل کوي چې ودرېږي تر څو هغه کس لا شي وختي ډیره مننه تاسو نظر موږ واخستو ممکن هم دغه ټوله یو خبره وي چې خپل حکومت هم ګرام دی امنیتي مسؤلین ولس هم ګرام دی بل اوردون کړه خلاص السلام علیکم السلام علیکم خب بس دومره اوریدونکي ممکن بس وی خبرونه کمه پاتې ده همدغه نظریات د دوی سره شریکو علي خیل صاحب د سراچینه وروړی کنيولې و ما خو نوم و نه ورود ممکن ولکه چې وایم نخسلو دوی ویل چې په حکومت باندې توند نه وکم دا چې حکومت د په خبره چې سره شتانه حکومت او دی وی چې په خبرو خو خلک ستړي شو یا منګه یا نور خلک دوی بستړي شو ما حکومت بيخي خبرم د چې موږ پاره څوک غږی کنه غږی د دورو دا نظر اوس بله سلامونه ټول اوریدونکو ته بیا هم وګورئ موږ حکومت لرو نظام شته خو د حکومت په اډانه کې داسې کسان دي چې هغوی ځان د روانو ناامنیو ناخوالو بدبختیو په اړه باندې بیخي چوپ نیولی دی دا بیل بحث دی او د حکومت نشتون دا بیل بحث دی موږ د حکومت خاوندان یو حکومت لرو نظام شته اردو شته پولیس شته قانون دی خو ولې چې پلی کېږي نه قانون نه پلی کېږي او دا بېله موضوع ده حکومت دنده همدا ده که موږ چېرته د هېواد دغه تعریف ته راشو چې څلور اساسي عناصر دي حکومت حاکمیت بیا دلته دواړه سره تړلي موارد دي بله نفوس او بیا قلمرو خو ولس ته هم ځینې موضوعات راجع کېږي په بعضې وختونو کې ولس هم له دولت سره یا د حکومت سره همکاري نه کوي دلته ټول سره ملامت یو که یوازې پړه په دولت واچو موږ به دا ومنو چې دولت به شاوخوا 80% ملامت وي خو 60% ولس هم ملامت دی که موږ چېرته دغسې لکه خور چې یادونه وکړله زموږ ولس بیخي دومره سترګې پخې شوي دي چې قتل وژنه یو قاتل ته لاره هم دوی ورکوي پخوا به دغسې حالت نه و جنرال صاحب دا د شاهد د صحنې دی دوی ډېر موضوعات به لیدلي وي پخوا به تر ډېره بریده له حکومتي یا خاصتا د نظامي چارواکو سره حکومت همکاري کوله د یو مجرم په نیولو کې د یو قاتل په نیولو کې اوس حتی دوی دومره بېزړه شوي دي چې دوی وایي چې زه د خوندي پاتې شم پرېږده چې دا فلانی ووژني بدبختي دلته دا ده چې موږ یو د بل په وژنه باندې خوشحالیږو سوال دلته دا را پیدا کېږي وګورئ که چېرته موږ له دولت سره همکار پاتې شو او دولت بیا زموږ غږ وانه وري نو دا جرأت خو کولی شو چې د دغه حکومت پر وړاندې باندې قیام وکړو پاڅېږو جګ شو غږ پورته کړو ته چې په ما باندې حکومت کوې زما امنیت نشي نیولی زما حقوق نشي راکولی بیا څه ضرور دی دلته د ولس هم ملامتي ده تاسو مخکې اشاره ځینې موضوعاتو ته وکړله چې موضوع رامنځته کېږي کمیسیون یا پلاوي ټاکل کېږي بیا څېړنې له ولس سره نه شریکېږي ورې ولس خپله دا غوښتنه نه کوي چې له ما سره د دغې موضوع تاسو پلاوی راولېږئ یا ننګرهار ته یا کابل ته یا د دغه کابل د تېرو بریدونو د پیښو په اړه باندې خپل پارلمان هم بیا بیرته غوښتنه وکړله د دولت نه چې تاسو کومې لاسته راوړنې کړي دي موږ سره یې شریکې کړئ د ولس استازي یو خیر که دا محرم اسناد دوی سره نه شریک په میډیا باندې نه شریکي د بند دروازو تر شا خو دوی سره شریکولی شي که نه د نظام په اډانه کې اوس هم ځینې کسان مفسدې کړۍ شته د بل چا دپاره کار کوي تاسو وګورئ چې تیر ځل دغه سوزکي موټر کې چې دغه راکټونه راوړل شوي و 40 راکټه دا خو ښکاره یو تن کار نه دی چې دا دې راوړي دې باندې به څومره کار شوی و د څومره وخت نه مخکې به دا پلان جوړ شوی و بیا هغه پلان تطبیق شو په کابل ښار باندې دغه راز په جلال آباد کې ځینې پیښې چې رامنځته کېږي دا د یوې ورځې خبره نه ده چې موږ ووایو چې دا د یوې ورځې خبره ده دلته د حکومت ته خبره په دې راجع کېږي چې دغسې لوی بریدونه چې کېږي دا میاشتې یا حتی کال وړاندې پلانګذاري کېږي او تر هغې وروسته د تطبیق لپاره لویو ښارونو ته راځي ډېره مننه علي خیل صاحب وخت کم دی
اوریدونکو پوښتنې کړي او نورې پوښتنې هم شته دي. جنرال صاحب هغه د خورکی پوښتنې خو د علي خیل صاحب په خبرو کې مزل جواب شي مخکې په دې باندې موږ وغږیدلو چې قاتلین ونیول یا نیول کیږي ول نو کوونی ورشي بیا خلکو ته نه خودل کیږي. رحیمی صاحب پوښتنه وکړه یو خبره ستاسو په اړه باندې وکړه چې کوچنی خلک یعنی د عمر نه کم خلک په نظام کې شامل دي چې دا یو خپل ستونزه ده. همدارنګه د خبره ده چې کوشش دا کیږي چې دښمن په ډيري هڅه سره دا هڅه کوي چې په حکومت باندې د ولس بې باوري رامنځته کیږي همدغه سي بریدونو په اساس باندې. زه د دې سره موافق یم خو ما مخکې ارزو کړ چې ستا مقابل لوري چې هر څوک وي او په هر بڼه باندې وي هغه به طبي خبره دی کوشش کوي چې د ولس او ستا ترمنځ باندې فاصله ایجاد کړي. خو زموږ وظیفه څه ده یعنی د دې حکومت وظیفه څه ده؟ د حکومت کې د دغه نه پراخه استخباراتي شبکو چې امنیت ملي د جنایي ارګانونه دي کشفي ارګانونه دي استخباراتي ارګانونه دي امنیت داخلي دي کشف د وزارت دفاع د په مجسترین او عصري تخنیکی وسایل باندې مجهز دي وظیفه د په مقابل کې څه دا خو هر څوک حق لري اوس طالب حق لري د خپل ځان د بقا او د خپل دشمن د منځوي کول د پر هر عمل چې د وڅ کیږي هغه وکي کاغه طالبي کاغه داعش کاغه القاعده کاغه د قانوني نتورک که هر څوګي خو منګه په مقابل کې څه کو ګوري هغه ستمه چې زموږ د امنیت ملي نه کیږي هغه ستمه چې زموږ د کشفي ارګانونو نه کیږي قطعا هغه څه وجود نه لري. مثلا یو مکتوب نوشته کیږي ګوري مکتوب علي خیل صاحب د ګواخ لاندې مکتوب علي خیل صاحب ته ورکول کیږي چې ته د ګواخ لاندې د ځان امنیت دی نشه زموږ د کشفي ارګانونو مسؤلیت سره ولې نه تعقیبوي ولې نه نشي دا مسؤلیت ځکه تاسو پختن نشته لري چې هیئت عمره شي کمیسیون عمره شي مکتوب ورته خو چې ما په دې مکتوب باندې قومنداني ته خبر کړی یا اردو ته یا شخص ته خبر ورکړی بل کړی حال دا چې دا محرم ترين اسناد دي دا به د اشخاص او افراد او دیو ته ورنکړي شي دا د دې مسؤلیت ته چې په دې کارو کې باید د دې امنیت خوندې کې منم چې د حکومت او د کشفي ارګانونو دا دنده وظیفه ده دا د دې دنده جوړیږي چې د خپل ولس دفاع وکړي د خپل تجاران دفاع وکړي دلته د اقتصادي بنیاد پر باید زمينه مساعده کړي ولی خلک هم یو اندازه بے پروا دي ما مخکې ویل یو ځل بیا هم تاسو ګوري د خار په منځ کې خلک وشتل کیږي په دې خار کې څنګه دا سړی تختی که په یو لرګي وخی په یو ځکه ورته ودرېږم دا سړی بل به د شي نه کوي نو حکومت دا وکړي چې قاتل برالای نشي چې د پلان کې وشته اما غلطه دی ولي اما غلطه د منځ ویسي دا غل اما غلطه د منځ ویسي دا تروریست دلته بیرته بیا ستونزه ده چې ولس پدیم ډاریږي ک ان چې دوی ته نګدي لاس نشي ورولل چې حکومت به د دوی نشي وزارت پښتون لاندې راځي ما مخکې ازو چې موږ نیمګړتیا ولرو دا باید ومنو خو موږ څه باید وکړو دا نیمګړتیا چې تاسو وایي زمونږ ولسی وایي زمونږ اوریدونکو ویلې دا ټول موږ سره منو دا شته خو د دې د رفع کول او د دې د منځولو د پایرسو کلاس د ځینې باید ناستي 4 ورځې زمونږ عالم ویشتل شي هر ورځ زمونږ د یو متخصص ویشتل شي هر ورځ د زمونږ یو ځوان ویشتل شي هر ورځ د زمونږ یو ژورنالیست شهید کړي شي ماجد د زمونږ انفجار کړي شي جنازه د زمونږ انفجار شي عادله د زمونږ انفجار شو موږ د لاس ته ځنې ناستي چې ودرېږه د شيونه کې ول زمونږ هم دغه سي دي وای کولادي تلاسو کوم معمولی بس لس به ولي 15 به ولي خدا قاتل خو به ونیول شي کنه خپل اعمال او حکومت هم باید په خپل اعمال به سزا ورسي د سينات چې اوس 15000 عسکري کوم دغه مونږ ته ساتلې دي 15000 خوشي شول وزره باید نور خوشي شي او که غواخ کوي چې ولاکه زمون خلک کو اعدام شول مونږ به د شي وکړو مونږ باید دا ومنو دا باید قبول وکړو زمون هر افغان باید دا قبول کړي او د دې حالت نه باید ځانو باسو که مونږ تنه د حکومت په تمه کېږو نو دا کار مشکل دی که تنه د ولس په تمه کېږو نو دا کار مشکل دی ولس او حکومت باید لاس یو کې وسره لاس چې ترسو پوری ولس او حکومت یو نه کې یعنی په سمانه هغه اشتباهات چې زموږ حکومت لري رفع دي کې زه د ورور سره به موافق ما چې به رشوت کار نه کیږي اختیاوي غاړه نشو بندول دا حقیقت دی دلته یو بل رقابت شروع دی چې هغه د اقتصاد پیدا کول او رقابت د پیسو پیدا کول دی اصلي دندو تاسو د دې لپاره متوجي نه دي که هر دوسیا یو کشفي ارګان ته یو بل ارګان ته ورځي لکه یو غلیمت چې پلاس ورځي چې څومره غل وشلې شي څومره داغینه پیدا غستلې شي زمونږ ارزدار چې مونږ باید خپل وطن مینه په ځان کې پیدا کوم زمونږ ولس او زمونږ حکومت او د الله د رضا په خاطر باندې نور ولسم باید د دې حالت نه راوباسو او مونږ خپل ځانم باید د دې حالت نه راوباسو
قسم په الله دی چې موږ کاملا توانمندي لرو چې دلته امنیت راولو که صادقانه کار وکړو موږ کاملا توانمندي لرو که موږ صادقانه دا خپل مالیات راټول کو قسم په خدای کنه د امریکا کومک ته ضرورت لرو نه د اروپا نه د بلته موږ دومره محصولات راټولول شو کدا صادقانه بدبختی دلته دا ووخی جنرال صاحب چې د غفل حال ځینې کسان چې په د ننګرهار په امنیه قومندانۍ کې په نظامی پوستونو باندې ګمارل شوي دي ملکي کسانو دوی رتبې واخیستلې دوی رتبې واخیستې او د هر د اوضاع امیر تاسو وګورئ یا به د وکیل خپل وي یا به ورور یا به وراره وي بدبختی دلته د کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی تر څو چې دغه حالت روان وي فکر نه کوم که د امنیت خوندیتوب زمینه دی برابره شي. جنرال صاحب غواړم وروستۍ پوښتنه هم تانه وکړم د یو جنرال په صفت باندې څنګه د یو ښار امنیت ښه کېدلی شي؟ د ټولو نه خو یو پخې ارادې او پاکۍ ته ضرورت دی او مینه د دې وطن سره او مینه د مسلک ته ضرورت دی. دوم ګوري یو شی تاسو ته کوم زړور صاحب چې موږ د امنیتي ارګانونو په داسې یو حالت کې چې د کابل ښار دی یا د ننګرهار ښار دی د وسلو ډیپوګانې وي په هره کوڅه کې د امنیتي په خلکو په نامه دي ډیپوګانې وسلې دي خلک دي په هر کوڅه په هر ځای کې په دغه صورت کې ناممکنه ده. زما عرض دا دی چې ما مخکې ویلي چې دې دپاره پلان که کابل یا د جلال آباد ښار په منظمه ډول موږ دې نه خفه کېږو هېڅ ولس نه خفه کېږي زه نه خفه کېږم باید وکیل صاحب په دې باندې خفه نه شي زمونږ وزیر صاحب باید په دې خفه نه شي که موږ واقعا غواړو امنیت راوړو باید دا ښار تالاشي شي او دا ښار ټول غیر معصول خلک یو خوا شي او دغه ډیپوګانې زه بیا هم تاسو ته قسم خورم چې دا د کابل ولایت د سطحې نه بیرون نه دي ده چې دا دریم ځل فیر کېږي حتی د ښار د سطحې نه بیرون نه دي ده او دا لکه مخکې چې علي خیل صاحب ویل چې موږ چاقو نشو وړلی زه د یو جنرال په صفت باندې دا اوس سلا نشم وړلی سره دی چې ما ته به څوک څه ونه وایي خو زه پوهېږم چې ما نه هم دومره پوښتنه وکړه ته جنرال غیر قانوني وسله ولې ځان سره ګرځې دې جواب نه لرم زه یې نشم وړلی نو څوک یې وړي دا همدغسې افراد او اشخاص دي او په دې باندې باید فکر وشي. د دې دپاره کشفي امنیتي پلانونه د جنایي ارګانونو سره د امنیتي ارګانونو سره په شریکه او قاطع د قانون تطبیق په هر چا باندې استثناء باید په دې کې موجود نه وي په هر چا د تطبیق شي او اضافي وسلې او ډیپوګانې او کار شی لاسته راځي هغه د ضبط شي او یې د وړل شي هغه څه د چا سره پاتې شي چې د هغه ضرورت وړ دي هغه د ثبت شي او هغه د په قانوني توګه په یو چوکاټ کې راوړل شي. غیر د دې نه زه فکر نه کوم که د داسې حالت سره موږ بیرون راووتو. ډېره مننه جنرال صاحب خپرونه همدومره وخت را سره پای ته ورسېدو په ټوله کې ما سره د موضوع په تړاو میلمانه و ښاغلی جنرال سید آغا ثاقب او همدارنګه د چارو شنونکی حفظ الله علي خیل تاسو دواړه مننه کوم چې بحث ته را سره حاضر شوئ. په ټوله کې د دوی نظریات دا و چې جنرال صاحب ویلي د سولې مذاکراتو میز پر سر د امتیاز لپاره هڅې روانې دي اوسنۍ بریدونو ته اشاره وه او د اندېښنې وړ خبره ده دی وایي چې له کابله په کابل باندې بریدونه کیږي همدارنګه دی وایي چې د امرالله صالح د بدنامولو لپاره دغه ډول هڅې روانې دي بریدونه کیږي ځکه چې امرالله صالح په دې وروستیو کې د یوې میاشتې لپاره د یوې میاشتې راهیسې نه د کابل امنیتي چارې په خپله غاړه اخیستې او د هغه د بدنامولو لپاره هڅې ګړندې شوي دي. دی وایي چې حکومت پر ځای د دې چې اداره ځوانه کړي ماشومانه یې کړله اشاره یې همدې ته وه چې ځینې کم عمره خلک نظام ته ننوتل په داسې حالاتو کې چې استخباراتي جګړه ډېره مخینه لري او دغه جګړه ترې مشره ده نو ځکه مبارزه کې پاتې راغلي دي. د پیښو د څېړلو ګونګ پاتې کېدل دی وایي چې خپله یوه غټه ستونزه ده چې ولس ورسره مخامخ دی او ناخوالو ته لار برابره کړې ده. په روانه جګړه کې دی وایي چې دا ثابته ده چې مقابل لوری د ولس او حکومت ترمنځ واټن راوستلو لپاره هڅې کوي او هر لوری کوشش کوي چې د ولس او د حکومت ترمنځ فاصله رامنځته شي البته د حکومت مقابل لوری خو بیا زمینه سازي دی وایي چې بیرته د امنیتي ادارو بېغورۍ له امله رامنځته کېږي په دغه برخه کې. دی وایي یوازې دا نه ده چې نظامي یوازې دا نه چې په نظام کې د هغه خلک چې دریشۍ په غاړه وي دوی د ولس لپاره هڅې وکړي بلکې ټول هغه خلک چې د افغانستان اوسیدونکي دي د افغانستان فردان دي هغوی هم دا مسؤلیت لري چې د خپل هیواد لپاره هڅې وکړي او د نورو سره همکاري وکړي. اداري فساد دی وایي چې یوه بله ستونزه ده چې ژوند یې تریخ کړی دی همدارنګه بیا دی وایي چې پخه اراده صداقت وطن سره مینه او په منظم پلان سره تګ هغه څه دي چې د ناامنۍ مخه نیول کېږي. همدارنګه په اخر
اخیره کې وایي چې د ټول شموله تالاشي چاڼ او همدارنګه د قانون قاطع تطبیق کولی شي چې ناخوالې ختمې کړي. حفیظ الله خلیل بیا په دې نظر چې په زیاتره لوی بریدونو کې پړه د پارلمان وکیلانو باندې کیږي. دی وایي پارلمان ولې بیا ناکامو مسؤلو ته د باور رای ورکوي ترڅو چې دا وایي کار اهلي کار ته ونه سپارل شي، صداقت رامنځته نشي، ناخوالې به جریان لري. حکومت شته دی وایي موږ حکومت لرو خو ورسره د همکارۍ نشتون د ولس هغه څه دي چې بیا بیرته د دواړو ترمنځ ستونزې رامنځته شوي دي او په نظام کې دی وایي چې ستونزې شته دی خو د هغې لپاره کار کول پکار دی او ترڅو د یو ښه حکومت او د یو باثباته افغانستان خاوندان شو. قدرمن اورېدونکو تاسو نه مننه چې تر دا نمبر سره مال